داسې راپات کې خو ورونه یوه خبر در سره واورئ چې د موږ دعوت ټول امت ته دعوت ده. دا مختص تر یو ځایه پورې نه ده، نه تر یو جماعت او نه تر یو منطقې او نه تر یوې علاقې پورې. زه د دې یو مثال درته وایم. ټوله اسلامي دنیا له دغه ټوله نړۍ کې د حکومتونو سره د موږ جنګ مثال ښه رقم ده. ورونه داسې پات کې دغه ټوله اسلامي دنیا اسلامي نړۍ دا د موږ کور ده. پوه شوې ورباندې؟ اسلامي نړۍ اسلامي دنیا دا د موږ کور ده. اوس د موږ کور د داسې پات کې لکه دغه کوم ځای کې چې موږ یو په دغه اطاق کې داسې سر تر سره دغه چاردیوالي دا ټوله اسلامي دنیا ده. دا د موږ کور ده. دې کې د موږ عزت ده، په دې کې د موږ قانون ده، په دې کې د موږ شریعت ده، په دې کې د موږ مالونه دي، هر څه د موږ په دغه کور کې خوندي دي. ولې؟ ځکه دا د موږ کور ده، که نه دا اسلامي ځمکه د اسلامي دنیا ده. اوس له هغه طرفه دغه د انګریز را روان ده، کافر را روان ده، امریکایان را روان دي، نور چې څوک وښیي په دنیا کې هغه متجاوزین کافران را روان دي، د ما کور ته را داخله کېږي. صحیح شو؟ د ما کور ته را داخله کېږي چې اسلامي دنیا ده. د څه په خاطر باندې دی راځي؟ د دې په خاطر باندې چې د ما عزت وشي، له ما نه دین وشي، له ما نه شریعت وشي، په ما باندې خپل غربي او کفري قوانین نافظ کړي، د ما مالونه غلا کړي، د ما د امت اجتماعي وسایل، د ما تجارتي لارې، د ما سمندرونه، د ما معدنیات، د هر څه له ځان سره په شا کې ویسي. خدای د مثال د چا لري؟ د مثال د غله پیدا کړي. دی د چا مثال پیدا کړ؟ د غله مثال پیدا کړ. اوس د ما کور ته چې اسلامي دنیا د غل راځي، د څه په خاطر باندې د ما مال، د ما شیان وړي، د ما اسباب، د ما وکارې وړي. زه اوس د دې کور چښتن یم، زه راجګېږم، دغه غل نه پرېږدم چې د ما کور ته راشي. دا غل زه پسې اخلم، که په قرار نه راسره باندې جنګ ورسره کوم، که په جنګ نه قرارېږي ولمې، اوس که په هره طریقه باندې زه د دې مخه نیسم. زه اوس له ده سره لاس و ګرېوان یم. ولې ورانه دغه دنیا کې د حکمرانانو او حکومتونو سره د موږ جنګ دغه رقم مثال لري. زه اوس له ده سره لاس و ګرېوان یم. ده ته هم سې صلیبیه، ای امریکایه، ای بل هر کافره، د ما ځمکې ته مه راځه. اسلامي دنیا اسلامي ځمکه ده، د ما ځمکه ده، د ما شیان مه وړه. دلته اوس د ما ورور راجګ شو. ده د ما ورور ده، دا مې ورور ده، دی کلمه وایي، دی لمونځ کوي، دی د ما په ملک کې ده، د ما په ځمکه کې ده، د ما په کور کې ده، د ما د یو پلار او د یو مور زوی ده، د ما سره شریک ده، خو ورور مې ده که نه. نو زه له ده سره لاس وګرېوان یم. دی راجګ شي، ما ته څه وایي چې نه ورور جانه، ته کښېنه ورور جانه، پرېږده چې ویسي، پرېږده، موږ ته بل قانون راوړی، د شریعت دې ویسي، پرېږده. زه له غله سره لګیا یم، د ما خپل ورور ما ته په کور کې راپورته کېږي، د ما لاس کلک نیسي. نه، غله ته څه مه وایه، پرېږده چې دا مالونه ویسي، غله ته څه مه وایه، پرېږده دا شیان ویسي، غله ته څه مه وایه، پرېږده چې دا عزت دې بار کړي. زه اوس هر څه کوشش کوم، که لاس اچوم، که چیغې وایم، که فریاد کوم، د څه په خاطر باندې چې غله ته زه ځان ورسوم، چې د غله مخه ونیسم. خو د غله لپاره یوه لویه دفاع چې ده، هغه څوک ده؟ د ما ورور ده دلته. ځکه ما مې خپل ورور نه پرېږدي. ورونه زه تاسې دغه خبره عقل ته وه چې درېمګړي راوغواړئ، هغلته کېنئ چې ورځئ، ای درېمګړو، ای مخورو، ای ملکانو، قاضیانو، اوس تاسې فیصله وکړئ. زه اوس څه شي وکړم؟ زه مې د ورور لاس و پښې ورباندې مات کړم، چې ځای په ځای